درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مه شئ ستاسې پام راوړم تازه لنډ او مهم خبر ته په پنجشیر ولایت کې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امان الله صالح وایي د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او هیڅکله به ورته تسلیم نشي. صالح د جرمني شپکیل مجلې ته ویلي چې دی په پنجشیر کې له جغرافیایي نظره منځوي دی خو له سیاسي او اخلاقي نظره ټول افغانستان ورسره دی. امرالله صالح دا وړاندوینې داسې مهال کوي چې تیرو څو ورځو کې ولسمشر اشرف غني له هیواد څخه تښتېدلی دی او امرالله صالح د ده ځایناستی ځان بولي او وایي چې زه د ټول ولس مشر یم. هغه زیاتوي موږ په پنجشیر ولایت کې په زیاته کچه امنیتي تدابیر نیولي دي او که څوک غواړي چې په پنجشیر ولایت باندې حمله وکړي موږ به یې سخت وځپو او په وړاندې به یې مقاومت وکړو. درنو لیدونکو دا و د دې مهال لنډ او تازه خبر.